د غم لاس را مچ کې خوا ټلیفون دې را مات کړي ستا په ژوند تا ماته خیر نه دي را رسولی بس دا دې ګټه ده چې را رسېږي هغه خو ما مازې لاس در مچوي ما موبایل نه در ماتوي دا څنګه کار سو ستا د لاس خو موږ په ژوند ښه ورځ ونه لیدله نه دغه اول تاوان دی نه دې دوم دی هر ورځ ستا د دغه کیسه ما خو لاس در مچوي ما ټلیفون نه در ماتوي هم لاس را مچ کې ځه ولاړ شه ځه دا اوس څنګه کار وسو اغوند د موبایلانو مارکیټ مخ ته السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته دا اوس څنګه کار وسو دا ډېر وخت ما سره نه ویل دی نن ورسره ویل دی بیا مې تاوان ور پېښ کړي او خوش کړي مې راته وکړ دا اوس سړی د هغه جوړ کړي بل رانیسي څنګه وکړم دا به زه هم په بیا جوړېدو نه ارزي ګر سره ښه نو اوس بل چې چا سره نیسي چا ته ورسه دا خو د جوړېدو نه دی خیر بل به رانیسو خیر اوس نو مجبور یې ماما ته به یې دا نه ټلیفون ور رانیسو و دغه دی ارې دا خو ماما هم دلې دی ورسم که نه سم ور بس نه بیا خوش که راته وکړي هلته بیا راني یا رانیسم خو دلې هېڅ به ورسم السلام علیکم ماما الله دې راوله دې ته لاس مه وړه دا ته لاس ور نه وړې هغه ایسته کاله وروره ښه بس 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 خبره کوه خبره کوه خبره ما ته یې د نه ټلیفون راکړه مې ورکړو ماته یې مې ورکړو زه یې رانیسم دوکاندار ته یې دی مشهور ما ته ټلیفون راکړه ځه ښکاره کړه چې غواړې دا خو خاص د ماما رقم دی اوس ما ور مات کړي ماما دا ما تا ته در رانیوي واخه ماما ما ته دې را رانیوي و ښه دا دې ما ته را رانیوي دا څنګه دونه را باندې مهربانه سوې یا غوړه مالي مه کو ما په تا سر خلاصېږي ته غوړه مالي کوې بره په دا رقم د مور حق غواړې واخه دا دې ټلیفون دی زه یې خپله رانیسم مور حق ونه غواړې ځه شابش الله زه ما بخښلی د مور حق ته بیا څه پام سو آدرس کندهار موبایل سنټر 9 نمبر دکان ټسلا موبایل شرکت د اړیکې شمیره 0 اویا 2 دیرش 1 نوي 450